سلام علیکم دوستای عزیز. امروز روز پنجم ماه مبارک رمضان است و تصمیم به این شد که بخیر امروز افطاری را به یکی از قریه های ولایت لوگر برسانیم که اوجه مردم مستحق هستن. انشالله افطاری را میخواهیم که همراه با باشیم. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. الله يا الله يا الله يا الله
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 لا اله تاسې هر وخت رحمت همیشه داسې زموږ په خوا باندې نیک نظر ولري، رحمت نظر ولري، مهرباني تاسې دا ډېر ښه وکړي. او تاسې هر وخت زموږ چې دا کلي سره کومک د تاسې لخوا د موږ لپاره ځان او د رحمت بارونه او موږ کلي کې ډېر نور هم دغسې بیچاره سي تاسو لخوا هم د ډېر ماشومان دي، کونډې دي، د څنګه و د افطاري انشاءالله الله دې قبول کړي. ډېر ښه تاسو د غذا هر څه په اخلاص سره کې، په نیت سره کېږي. الله دې قبول کړي په خپل دربار کې او تاسو ته خدای اجر کړي او په دې هم تاسو ټول الله تعالی په جنت ته بوځي او خپل ګناهونه دې زموږ معاف کړي. تاسو ته ډېر کومه خدای الله وکړي، یو په سبا یو په زره په اخر سره نو وخت مانځه د وخت من نسو او موږ جمع کو فسر